السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن ویډیو زموږ دې باره کې ده چې ګلوبل انلاکر پرو په نامه باندې چې کوم سافټویر ده دا د نیټورک انلاک لپاره کارول کیږي ډېر. نو کوم موبایلونه سیم لاک وي بیا په دې باندې خلاصیږي. نو راځو ویډیو شروع کوو. له موږ سره فلحال یو A16 یو ماډل کې موبایل راغلی ده چې هغه نیټورک لاک دی، یعنې کې سیم لاک دی. په دې باندې موږ سیم لاک خلاصوو. نو ADB موډ کې چې کله موبایل کنیکټ کړئ ریډ انفو به یې واخلو. اول به د دې کریډیټ وګورو چې دا څو کریډیټ باندې خلاصیږي. په 12 کریډیټ باندې دا خلاصیږي او 5.5 کریډیټه زه خپل اکاونټ کې لرمه. دا باقي کریډیټ چې کوم یا تاسې نوي کریډیټ اخلئ یا تاسو سره کم یې کریډیټ نو څنګه به یې اخلو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ اوکې انلاکر په نامه باندې خپل ویب سایټ دی. نو دا ویب سایټ به خلاص کړو او دلته که تاسو رجسټر نه یاست نو ځان رجسټر کړئ. رجسټر باره باندې موږ ویډیو جوړه کړې ده، هغه ویډیو تاسو کتلی یاست. او که رجسټر یاست نو اکاونټ به لوګین کړو، پاس به یوزر واچوو او کته به پاسورد واچوو او لوګین باندې به کلیک کړو. ډېر وخت ما نه ده لوګین کړی، نو دا زموږ ایمیل ته یو OTP لیږي. هغه OTP یو 6 عدده کوډ وي. نو هغه کوډ به موږ دې کې واچوو چې موږ بېرته سایټ ته داخل سو. زموږ ایمیل ته بس اوس OTP راغله. دا OTP 6 عدده کوډ دی. نو دا به دلته واچوو. بس ویریفای باندې به کلیک کړو او OTP موږ سایټ ته داخل سلو. نو دلته به پلیس ان آرډرز ته راسو او سرور سرویس ته به راسو او دلته به سرچ کړو ګلوبل انلاکر. که ګلوبل موږ سرچ کړو نو موږ ته به اوله سر راسي. که دلته اگزیټ اکاونټ دی او دلته نیو اکاونټ دی، نیو یوزر دی. نو فلحال خو زه اکاونټ لرمه. نو دلته له 5 نه در نیولې تر 50 کریډیټو پورې ایډ کیږي او تر 50 کریډیټو نه کم نه ایډ کیږي او تر 50 نه زیات نه ایډ کیږي. نو دلته اوس ما سره 5.5 کریډیټه دي. دلته به زه راسمه خپل یوزر به وګورم، یعنې کې ما یوزر څه شی ولو که نه. نو د دې دپاره به زه یوزر راواخلمه. دغه ID به دلته خو چېرته نه ښکارېږي یوزر. نو خیر زه به یې واري لوګ آوټ کړمه. دا شروع کې ماته یوزر ښیي، دا یوزر به کاپي کړمه او بیرته به اکاونټ لوګین کړمه. ګلوبل انلاکر اکاونټ دی او دلته یوزر کې به یې پیسټ کړمه. دلته مو کله پیسټ کړو نو 7 کریډیټه ما هلته ایډ کړي دي او پلیس ان آرډرز باندې به کلیک کړمه. دا ډېر زر ځي، یعنې کې له 1 نه تر 2 دقیقو یا تر 5 دقیقو پورې شاید لاړ شي. کریډیټ د دې ډېر فاسټ سرویس دی موږ سره. نو د کریډیټ نرخ هم مناسب دی، ډېر زیات نه دی. ویټینګ ایکشن کې دی او اوس پروکسیس ته لاړې. چې پروکسیس ته لاړې نو شاید 1 2 3 دقیقو پورې موږ ته کریډیټ سینډ کړي او دا آرډرز هم سکسس شي. نو فلحال له ما سره 5.5 کریډیټه دي او دا اوس هم پروکسیس کې دی. 1 2 3 دقیقې ورته ماتل کوو تر څو پورې کریډیټ رارسیږي. دا اکاونټ به یو وارې لوګ آوټ کړمه او بیرته به یې لوګین کړمه چې ویې ګورم چې کریډیټ راغلی دي که نه دي. دا تر اوسه پورې کریډیټ نه دي راغلي، هماغه 5.5 کریډیټه دي. نو خیر 1 دقیقه پورې به ورته ماتل وکړو تر څو پورې کریډیټ رارسیږي. ځکه چې کریډیټ خو ما هلته اوس کریډیټ مې ایډ کړو که نه. نو کریډیټ هم راغلی دا دی ځکه چې هلته موږ ته نوټیفیکیشن راکړي. نو یار به دا نوټیفیکیشنونه ټول ایسته کړمه. نو اکاونټ به نه لوګ آوټ کوم، یار به دا نوټیفیکیشن ایسته کړمه. دې نوټیفیکیشن ولې راکړی او کریډیټ راغلی دی ځکه نوټیفیکیشن راکړی دی.
نو یارې به دا ایسته کړو، دا به کنسل کړو، دا نوټیفیکیشن یې ټول به کنسل یې کړو. کریډیټ همغه 5.5 کریډیټ دي زما، ته اوسه پورې لا اضافه سوي نه دي. نو یو وارې به لوګ آوټ باندې کلیک کړو، بېرته به لاګین کړو، دا د اوس کریډیټ زما اضافه سلو. او دلته اوس هم لا پروکسیس کې دی، شاید نیمه دقیقه وروسته دا سکسس سي، ځکه چې دا تر 2-3 دقیقو پورې را رسېږي سکسس کېږي. نو هلته لا پروکسیس کې دی، دلته کریډیټ راغلی 12.5 کریډیټه دي. نو نیټورک انلاک باندې به کلیک کړو، انلاک خو کار نه کوي. خیر یار به بېرته د دې ریډ انفو به یارې واخلمه، ریډ انفو مو واخیسته، انلاک باندې مو کلیک کړئ. دلته یې موږ ته وارننګ راکړي چې ستاسو 12 کریډیټ ګورئ ضایع کېږي. نو خیر موږ به کنټینیو وکړو، ځکه چې موږ خو د دې نیټورک انلاک کوو، سیم بلاک کې انلاک کوو. نو بس نور اتې خپل د دې ګلوبل انلاکر خپل پروکسیس دی مخې ته روان دی. دا به اوس تقریبا 10 ثانیې 20 ثانیې 10 ثانیو کې به موږ ته نیټورک لاک انلاک کړي او کریډیټ به زموږ له موږ نه کټ کړي. دا انلاک ډن انلاک کړلو، دا کریډیټ زما 0.5 پاتې شلو او دا پروکسیس کې دی. دا اوس وګوره دلته هم سکسس شوی دی، اکاونټ مو کریډیټ زموږ تللی 2 منټه کې تللی، 2 دقیقې کې تللی او نرخ یې مناسب نرخ دی. نرخ وګورئ هسته. بس زموږ کار یې خلاص کړو. ګلوبل انلاکر یو ډېر ښه بهترینه سافټویر دی، ټولز دی چې نیټورک انلاک لپاره ښه کار کوي، یعنې کې ښه پرفارمنس لري، چې ښه زبردسته کار کوي. نو تاسو هم کولی شئ چې وکاروئ هسته.